نو حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وی پتاسو باندې داسې میاش را روانه ده چې د ورځې پتاسو باندې الله روزه پرس کړی ده او د شپې در باندې عبادت لازم کړی دی. علماء لیکي د شپې د عبادت نه مراد تراویح دی. تراویح نو تراویح پکې سنت دي او د ورځې روزه نیول څه دي؟ فرض دي. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ومن تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن ادى فریضة فيما سواه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی پتا سو باندې داسې میاش را روانه ده چې پدې کې چا یو نفل عمل وکړو کمن ادى فریضة فيما سواه گویا چې د په غیر رمضان کې فرض ادا کو. یعنی داسې میاشت نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې الله تبارک وتعالی فکې نفل په فرض باندې بدلی په فرض بدلی. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ومن ادى فریضة فيه كان كمن ادى 70 فریضة فيما سواه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي پتا سو داسې میاش را روانه ده چې الله تبارک وتعالی پکې د یو فرض بدله په او یو فرض ورکړي. نفل د پر رمضان المبارک کې وکړو دا غي الله دومره ثواب درکې لکه په غیر رمضان کې چې فرض وکي. او پر رمضان المبارک کې د یو فرض ادا کو الله تبارک وتعالی په دومره ثواب درکې لکه په غیر رمضان کې چې او یا فیری فرض ادا کی او یا فیری. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل و هو شهر الصبر دا د صبر میاشت دا د صبر میاشتا. اے انسان د هغه صباحتونه والا ترنور پریوتو پوری د ډوډۍ نیم ځان صبر کړي د خوراک سکاک نیم ځان صبر کړي دی د خپل بیبي نیم ځان صبر کړي دی د بدو ردو د کنزلو نه به هم ځان صبرای. او هو شهر الصبر دا د صبر میاشتا او د صبر بدل الله تبارک وتعالى فرمای ان الله مع الصابرین. د صبرناکو ملګری بیا الله تبارک وتعالى فرمای زایما. نو دا د صبر میاشتا پدې کې به صبر کوي پدې کې به جګړې نه کوي دې کې به کنځلې نه کوي دې کې به کور والا نه تنګي پدې کې به ماشومان نه تنګي چې زما روزه ده او په ما روزه لګېدلې ده. دا خو نبی رسول الله فرمایي د صبر میاشته. بعضې خلک وي که نه چې هغه په روزه کې ورسره د یوې خبرې نه دویمه نه کېږي بس کنځلي بدې ردې ویلي کور خلک تنګي څوک خبره نه شي کولی چپ شي د پلان کې ګوره روزه ده. نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وهو شهر الصبر دا د صبر میاشته د صبر. په غیر رمضان کې چرته غصه کوله کور کې د سختی کوله نو رمضان مبارک په میاشت کې وګوره دا مکمل پرې دی. اول خو اسیم نه د پکاره په رمضان مبارک په میاشت کې بالکل نه کوي. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي والصبر ثوابه الجنه او د صبر بدله چې د نس شه دی